ستاسو ورور ستاسو ملګری فرهاد رضا. دا اوس ګوره دا باجوړ دی که نه ښار دی خو دلته مې دا یو کار ډېر ښه ولیدو چې دلته د روډ په دغې غاړه باندې دغه چیناران دي که نه نو دغه ګاډي ته هم ښه ښکلي په سوري ولاړ دي که داسې ونې مونږ هر ځای وکړو د روډونو په غاړه باندې نو یو طرف ته خو به دغه ګاډي او بل طرف ته چې دغه کم خلک په انتظار وي نو دوی ته به اسانتیا پیدا کېږي نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې ښار باجوړه کې د روډ په غاړه ونې او هغه هم چیناران. واو تا ته ونه وي چا خوا بیا تاو شي که نه یاره دا زما چې څومره خیال دی دغه د ښار نه چې راوځې ملکنډ ته دغه برنګ لاره ده بلکل همدا ده ښه. واو کنه نه نه دا غټ نه دی خو بس دا د دغې کاکا مینه وه یار. برنګ باندې و په دغې پورې غرب اوړو له خیره سره خپل ملکنډ ته خو په دغې لاره باندې زه ګورم دا ملګري را سره هم دي او مونږ ذکر کوو چې دغه ګلونه هم وینې خو د دې سره سره دلته دغه توتان او دغه ونې د روډ په غاړه او یا غیر چاپېره په دغې پټو کې ډېرې زیاتې دي او که داسې ورسره نورې هم وکرلی شي نو زه وایم چې دغه موسمونه هم بدلیږي او دغه ګرمي ورسره هم کمیږي. د اینې چینار دی دا دی د سکول مخه وه که څه وو خو بیا هم دا دی تاسو به نورې ونې هم وینئ دا ټوله لاره باندې مونږ به دې ذکر وکړو چې دلته شکر دی ونې ډېرې دي دا ښار دی باجوړ دی د برنګ لاره ده او مونږ به ملکنډ ته وړو ښه. صابر وایي چې د جنت تو خورو خیاله سترګې وغړوه ګوره په دې غرونو کې پیښیږي قامتونه قیامتونه. دا اوس ملګرو بس مونږ را رسېدلي خو نه یو خو د باجوړ نه ملکنډ ته بس راواوړېدو. دغه سیند دی دا د پنجکوړې هغه سیند دی که نه دا راغلی دی نو دا اوس دې طرف ته دا مونږ چې روان یو دا باجوړ دی او پورې غاله ملکنډ دی. ستاسو ورور ستاسو ملګری فرهاد رضا او په یو نوې خپرونه کې ستاسو سره ملګری شوم او خپرونه کومه یوه ده د شعر و شاعرۍ خپرونه ده د درمان ورور مې شکریا ادا کوم چې ډېرې لرې ځای نه راغی او زما خواته ځان نه ورساو او بیا هم چې کومه دی د دې نه زه لږې شاکرېده کوم چې زما سره کلي ته راغی. درمان صاحب څه روانې وایه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو ستړي مه شئ. ستاسو ټولو کتونکو ته زما طرف نه ډېره مینه او احترام. زما او د فرهاد رابطه د ډېر وخت نه وه نو دی خو خپله معذوره و راتلی نه شو ما درته ویلو د سره ما دا پخه خبره کړې وه چې زه به تاله خامخا درځم نو زه د صوابۍ نه موږ را روان شو راسره یاسر و راسره نیازی خان دی او فطرت دی راسره نو بیا موږ بیګا فرهاد ته نمبر میلاو کو دی وی چې زه دلته کې یم نو ما ویل چې هلکه موږ راغلي یو او ستا لیدل غرضي یو نو بس زمونږ نه دغه کېده چې د ده پورې مو ځان راورسو نو معذوره دی ذهني طور خو ښه دی خو بدني طور معذوره دی نو زه به فرهاد دغه یو څو شعرونه خاص کر تا ته ډالۍ کومه چې خفه نه شي د زړه سره زه معذوره یم تصویر د خپو نه واخله بره زه معذوره یم چې خفه نه شي د زړه سره زه معذوره یم تصویر د خپو نه واخله بره زه معذوره یم عمر مې کم دی لا خو اوس د غره په سر ولاړ یم څوک به مې کوز کړي د دې غره زه معذوره یم او که د بل چا شوې نو په تا پسې به مړ شمه زه او زما مشي همسفره زه معذوره یم که د بل چا شوې نو په تا پسې به مړ شمه زه خو د چا مشي همسفره زه معذوره یم او
دې پښتنو ته چې د هورو په بابت ووایم څوک مې دې بوزي تر منبره زما زوره یم او ای مصوره د تصویر منظرکشي دې واوه لرې کړه ما د پس منظره زما او ته هم په ډزو لګېدلی سورې سورې راغاړې وزه د کور وره زما زوره یم او هغه ته وایه جنګ له ولېږه د کور خلک ما له دې نه راکوي زغره زما زوره یم رانه کلاره شه زه تا سره د تلو نه یم اوس یم وتلی له سفره زما زوره یم درمانه ما ته نن د مینې په باب وغږېږه خبره وکړه مختصره زما زوره یم دا دې تا ته ډالۍ ستاسو ټولو کتونکو ته او تا ته او ټولو ملګرو ته مو خواست هم دی کو دی په ټیک ټاک کې دی کو دی په یوټیوب کې دی کو دی په فیسبوک کې دی نو تاسو د سره اوسئ د دې غریب تاسو وینئ نور څه روزګار شته نه نور څه آمدن شته نو کم از کم دغه یو لارې خو چې د آمدن تاسو جوړه کړئ دته نو زما ټولو ته خواست دی چې دی کومه ویډیو خپروي نو تاسو له پکار دي چې خپلو ملګرو سره هم شریکوئ او خپل هم ګورئ او دله سپورټ ورکوي مطلب ضرورت دی ورته شکریه درمان صاحب چې تاسو راغلی یاست ډېر د لرې د زموږ خواته سفر وکړلو ډېره مننه کوم او دعا کوم چې ډېره زندګي دې تاسو ته الله پاک درکړي کړي د دې سره یو بل ملګری دی نیازک او نیازک خان هم راغلی دی راسره هغه د سره هم دی کینی او خو زمونږ مجبوري داره چې هغه زمونږ یو بل پروګرام دی د هغې له مو وخت مو ورکړی دی یعنې موږ غوښتل چې تا سره مو ډېره ناستی کړی بلکل انشاءالله بیا به راځو سپیشل دوباره تعالی نو ملګرو دا بله خپرونه وګورئ نیازک خان دی هغه به درته څه شعرونه مو وایي او خبرې هم د هغه نه واورئ ډېره مننه